خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیم یک ایج یا ایدیت فانکشن چی؟ دیت دی اف فانکشن چی کار میکنه ببین شاگردا ای برات کار کنه. یک نفر برات میگه که ما 12 ماه 12 یا تاریخ اول ماه اول 2000 یا 1980 ما تولد شده. میگه که ما چند ساله هستیم. صحیح؟ یک سوال است یا نیست؟ به اون تاریخ ما تولد شده ما چند ساله هستیم. تو برش بگو که اینجا ببین equal date df قوس شروع از این تاریخ کاما نو تاریخ چی؟ تاریخ نو کاما دبل کوتیشن بس سالش نشان بده. یوای است یا نیست؟ انتر کن. بعد میگه 32 ساله است. چند است؟ 32 ساله است یا نیست؟ اندازه راځي کنه. په دې کې تو غواړې کال خو 2 کاله 22 کالو شو. څومره میاشتې ووتې؟ میاشتې څومره دي؟ یعنی د 22 کالو څو میاشتې پرې اوښتې دي. اینجا می date امی فانکشن میکنی. چی میکنی؟ date df قوس شروع اینی تاریخ کاما نو قوس شروع قوس بند کاما کوتیشن my صحیح؟ چه برای نشان میده؟ اینجا چی نوشته میکنیم؟ ym برد میگم ماهی اینی است دهم برد میکشه. صحیح؟ که 32 سال و 10 ماه. چند ماه؟ 10 ماه میشه. حالی ماه دوم است یا نیست؟ چند روز میشه؟ روزش میکشی. اینجا می date df قوس شروع اینی تاریخ کاما نو قوس شروع قوس بند کاما کوتیشن دی هم برای ما نشان. د اول چی نوشته کنیم؟ وای. د دوم وای ام نوشته کنیم. د سیم ام دی د ماه را د بردی برای ما نشان بده. انتر میکنیم. برات میگه که 32 سال و 10 ماه و 27 روز میشه. اگر تاریخ یک جای میکنی چه قسم باید یک جای کنی؟ اینجا می ایکوال چی؟ دیت. کدام دیت؟ اول برات میگه یر. صحیح؟ این خو یک تاریخ پاس جور میشه. عمره خو جور نمیشه. طول یو ځای راشي تاریخ هم سناوټ شوی میاشت هم کال شو دلته ولیکه چې دی کال شو. صحیح؟ دی میاشت ولا او دی دیز ورځې شو. منځ یې ډبل ډاټ وکړي او یو ځای شو. months year ارګومنټ زیات نه اخلي. صحیح ده؟ که ته چېرته لاړ شې دې ته وایې چې ولا دلته ارګومنټس بل ورکوي. نو بل ارګومنټس دلته بیا څه لیکي؟ ډیټ ډي اف قوس شروع آگهی تاریخ کاما نو بود قوس شروع قوس بند کاما کوتیشن بس چی بکش؟ وای ام است یا نیست؟ کوتیشن انتر. زیاد ارگومنت میگیره یا نه؟ میگیره؟ نمیگیری زیاد ارگومنت. صحیح؟ پشت لیروانه و دیوانه؟ بیخی مشکل نیست. پشت چیه دو کس عمر باشه بدی بدی سر فلاش شو.
خیلی ریکارد است نوشته نکنم. یک دانه که نوشته که تنها y m و d برش بدل که دیگه هم یک فانکشن می یک نفر عمرش پیدا میکنه که چند ساله است. برات میگه در این تاریخ ما تولد شدیم، ما چند ساله میشیم. شما میتونی که وربند کن. آیس وای اگه نوشته کنی چی برات نشان میده که یک نفر مثال 32 ساله شده. این گفته که ما به این تاریخ تولد شدیم، حالی ما نمیفهم که چند ساله هستیم. شما کشید که ولا به این تاریخ 32 ساله هستی، اگه ماه میکشی و ام نشده گو برات میگه که 32 سال و 10 ماه و 27 روز عمرت شد. چقدر شدی؟ डेट एफ देता वही सही डेट डी एफ डेफ सड़ी उम्र च मालूम है امیم دا کدام سه همیم اینجا مور فانکشن دا انفو هم خلاص میکنیم که انفو سل داره، ایرر تایپ داره، انفو داره. ای اعلا فالس ترو لاجیکل برات کار میکنه. صحیح فالس ترو انفو فانکشن است و سل است. اول سل برات کار میکنیم. چی کار میکنیم؟ سل equal cell address quotation ADDRSS quotation enter برات میگه که D4 گرت D4 است یعنی اس کلم ادرس بر نشان میده نه میده کدام کلم است دی او اندل تم ودل څه کمال تم صحیح ده تدیول کو سل قوس د کوټیشن څه شي ADDRSS کوټیشن انټر برات میگه که M21 21 ده کنه ده صحیح نو کوم ځای کې کالم د دیګانه درته کې هم سل کې چې مطلب په M کې M 21 ما سل ادرس شو سل ادرس صحیح ده دون سپیکینگ سل فانکشن دوما برش بیم کالم بر ما نشان بتی کدام کالم سی او ال ڈبل کوٹیشن برت میں کالم 8 است یعنی کدام کالم است حساب 1 2 3 4 5 6 8 کالم است یعنی بر ما رو حساب کدام رو است میں ایکوال سل اپاری کوٹیشن تناچی رو کوٹیشن انٹر برت میں رو چندمس 4 داومس برت میں صحیح equal cell quotation کالر بر ما مانو کو چی مانو کو کالر اگه کالر باشه کالر مثال 1 برات نشان میده. اگه کالر نباشه هر وقت یک سل چی برات نشان د کالر د مثال دا مطلب نه دی چې راشه ته دا کالر ورکې دا درته دا را پیدا کی صحیح دا کالر نه شي خپل د فونټس کوم کالر چې دی سل یا کوم دی فنکشن کې سل کالر راته بچی دا کوم کالر باندې استفاده کیږي سل قوس شروع ڈبل کوٹیشن کالر برات میں کالر چی است 0 است کالر داشته باشه میجه ساها باز یک می اینجا ما میم سل کنتنتس صحیح چقدر کنتنتس مثال اینجا استفاده میشه. ما میگم کنتنتس نه پریفکس پرانتیزیس چی معنی قوس ها ای طرف کاما ڈبل کوٹیشن پرانتیزیس
پیدا نمیکنه. دامی ساحه برات پیدا میکنه که ما میم سل کوتیشن دبل کوتیشن پارانتیزیس دبل کوتیشن 0. اگر پارانتیزیس باشه پارانتیز قوس باشه باید برای چی میکشه؟ د سل که برات قوس باشه باز یک برات میکشه، اگر قوس نباشه برات 0 میکشه. ببین در این ساحه ما چی داریم؟ یک تکست نوشته میکنیم خان دا په سل یو سل دی په کې دومره خبرې دي. صحیح ده. سل double quotation ما برش بگیم prefix double quotation comma دا enter یو کامرا لا کرانه نه کچیت الیمنٹ کی کچپ طرف کی یو کاما برازی دا الیمنٹ از ما بین کی کوم څه برازی قوس برازی الیمنٹ د ټیکس الیمنٹ رائٹ د کامین الیمنٹ د ټیکس یو سګورا دا ټیکس اوس کوم سره طرف ته دی طرف چپاس یعنی الیمنٹ ټیکس طرف چپاس این جمع میم ایکوال سل tab double quotation چی کار میکنم؟ prefix double quotation comma اینی خان enter. آلی چی آمد؟ double quotation آمد طرف خوی که باشه دو دانه quotation رایی. صحیح ده؟ اوسو گره سنتر کیسه کم وقتی که در سنتر باشه پاور نامه می چی نامه می فانکشن دی زیاد یوزیج. مثال د یو ټکس دی په یو ساحه پروت دی تا سره هغه نشته دی دا ګریډ لاین نشته ته دلته غواړې چې دا الیمنټ د دې ټکس کوم طرف ته دی. صحیح ده په کوډ په شکل دی هغه به ته ضرور په چی معلومه فانکشن باندې و دا منځ کې دی کنه منځ کې چې معلومه څنګه به معلومه سل tab prefix double quotation comma دلته اوس منځ کې دی اوس به پاور نامه راځي پاور نامه راغله الیمنټ خو نه غواړم چې منځ کې شو دام پاور شو دام منځ کې دی اوس کنه بل ټکس بل واخله. صحیح ټولو ته یو فارمول کار کړی کنه equal cell قوس شروع protect اگر protect باشه protect چی معنی این جمع مکمل سل چی میکنیم پروتکت میکنیم در این ساحه آمدم لاک سل انلاک کردیم یا نکردیم این که در ساحه حالی چی میکنیم لاک کو میں رنگ مرکن چی پیچنم این ساحه پس لاک میکنیم لاک سل عالمی میشیتا چی میکنیم پروتکت شیت پاسورد ای پاسورد پروتکت شد یا نشد در این ساحه ما میم ایکوال سل تاب دبل کوتیشن اگر پروتکت بود چی بود پروتکت دبل کوتیشن چی بید بیه کاما اینیسل انتر یک آمد یا نامد بالا که پروتکت بود یک میں اگر پروتکت نباشه چی برد می زیرو سل double quotation protect double quotation comma ایسا protect است نیست enter زیرو آمد یا نامد protect باشه یا برچی می دا خود تا ورکڑه کنه ساحه سوچ معلومه ای یو څوک تیاره که ناستي ښه پوهېږي څه ضرورت دی یو ځای ته ځي اپریشن دپاره هر شی ورسره نقشې ته بیا څه ضرورت ښه یې د خپل په سترګو نور 50,000 د امکانیات زیات کمپیوټر تا سره کومک کوي پوه شوې تر آخر حده دا خو دا چې دا ایمرجنسي کې تا ته دغه شیان ضرورت یا مغه درته راشي که چېرته داسې حالات ته ستا ضرورت شو څوک وایي چې دا دومره فانکشن راغلي ولې راغلي ضرورت په لحاظ راغلي صحیح ده
په دې کې اوس ضرورت زه نه پوهېږم چې کومه څه هلاک ته که بندله هېڅ لیکل نه کوم داسې معلوموم پوه شئ چې کوم سل لاکي چې داسې انټري کوم یو غاړه ډیټابیس مې جوړ کړی که نه داسې انټري کوم نیم زه یم چې کله دا سل که چېرته یو سل چا لا کړی یو یا نه لا کړی که چېرته لاکي ده طرف ته دې ماته که چېرته لاکي دلته دې راته څه شی لیکي 1 دې لیکي په دې خانو کې که ان لاکي صفر به لیکي داسې تا ته به اوس څه شی لیکي داسې به درته لیکي ان لاک ته به درته 0 لیکي که لاکي 1 به لیکي دغه سلونه که چېرته لاکي یو چا لا کړی یو یې لا کړی یو خلاص دی یو لاک دی پوه شئ ته هېڅ پکې لیکل نه کوې انټري نه کوې د دې په صورت کې معلوم که څنګه جی سل خیر ډېرې حالات یې ډېر دي کیسې دي چې شاید په درته ونه خوري پروټکټ رو تایپ کدام تایپ چه قسم تایپ داره डेट एंड टाइम است اینجا ما آمدم کوتیشن تایپ نوشته میکنم چی تایپ دبل کوتیشن اینی ساحه کدام تایپ است برات میگه بولد جنرال بولد است بی خالی است بلینک است تایپ برای ما نشان میده اگر نوشته باشه اگر چی نوشته نباشه بی برات نشان میده اگر چی نوشته باشه ال برات نشان میده اگر نمبر باشه وی برات نشان میده ببین اینی ساحه ما انتخاب میکنیم اینجا آمدم اکوال سل اینی سل چه قسم تایپ داره کوتیشن تایپ کوتیشن کدام سل دای سل برای ما معلوم کو انتر آل بلینک بی آمد یا نامد تکس نوشته میکنم جی بی بیت چی بی وی ویلی وست یا نیست اگر تکس باشه برات میگه لیبل علمه لیبل ده علمه صحیح ده استاد دا رقم کارو که مثلا من خپل تکست را تار کرده فرمت تم تغییر کرده نشته صح دي صورة كيف يا شباب استاد فونت تم تغییر کرده استاد من ورد اول فونت بس كيف استفاده نوكو من نبي استخدام شيء دا رقم بعد مستقبل شنو استاد مثلا من نشته کرده غیر فونت تم تغییر کرده مثلا تاریخ نه یو بشه تایم رومان کې حساب کرده پر باندې شاده د سټاپ معلومه چې خالی شې د لیکلي شې نه لیکلي او ساحه درته در په دې حالت کې معلومه څو ټیبل په پنځم شیټ کې یو حالت کاری چې هغه شیټ معلومات کې چې هغه خالی دی که ډک دی صحیح ده څه شی دی چېرته خالی دی هغه شیټ کې چې انټري نه کړي دا تا ته دي چې انټري کړي تا ته به څه شی که قیمت ټکس اچولی وي به ال به ښیي که قیمت اچولی بیا به څه ده ښیي وي په بل شی راګیر که نه په باندې شي equal cell where it یو سل د پراخوالی په هغه باندې په انچ باندې ښیستونه y dit صحیح ډبل کوټیشن د دې کالم یعنی ورډ څومره دی ته یا ته د دې کالم سټانډرډ ورډ ما زه څه کوم اضافه کوم اچ کالم دی دلته راغلم تھینک یو ګډ auto height column width اته دی یعنی دلته زه راغلم ورته وایم شل دلته اوس راغلم equal cell tab د دې کالم width څومره دی double quotation width double quotation comma د دې width راته وکړه انټر درته وشل اته اشاریه درش بیته در څلوېښت اووه څلوېښت دوه پنځوس پنځه پنځوس عموما نه اته اشاریه درې څلوېښت نه سانتیمتر باندې بل فنکشن لري نه انچ باندې نه دي دا خپله ویلې سټنډرډ دا په سانتي درته خپله ښیي صحیح ده
فارمولا اشکی منم تاسو نه فارمولا کې پښتنه کړې سل ایرر تایپ است چی است؟ این خود سل بود بر در معلومات در سل برات داد که سل چه قسمی است صحیح ایرر تایپ حالا چی کار میکنه error type we may returns a number matching in error value د ایرار څه درته ښیي قسمونه درته ښیي صحیح ده چی بر نشان میده ایرار با کدام قسم است چه قسم ایرار می د ایرار د غلطی قسمونه درته دی ښیي چه قسم ای اینجا غلطی است مثال equal name این غلطی است نیست دیسا همامی error type کم قسم غلطی آلی اگر غلطی اینی غلطی بر نوشته کنی اینی غلطی اینی کدام غلطی است که اول شما میتونی که از اینجا غلطی جور کنی با توسط دیگه میتونی که true false ما شما چند قسم غلطی میشناسیم یک رقم میشناسیم یک رقم غلطی می و ببین در اکسل چند رقم کم ایرر وی غواړي چې ټایپ کې کم ایرر غواړي چې استفاده یې صحیح ده هر ایرر جای خود داره استفاده خود داره اینی یک علامه است که نه اترایزد علامه است یا نیست بالا است مثال نام در اون صورت می که یک چیز مثال د کانت غلطی بر جور که نام می نیم در اون صورت برات می نیم که مثال غلطی در مابین تکس باشه و رفرنس اگر مثال لینک میتی در اون صورت برات می ویلیو اون صورت میتی که در مابین مثال یک فانکشن غلط که دایرکت برای چی نوشته میکنه ویلیو در تقسیم نل خود ما میگیم که نل غلطی باید ما بلند کنیم اینجا خالی توسط تنهی فانکشن میتونیم که غلطی را بشناسیم هش نل دلته که زه دا غلطی -1 واخلم تنال ته ماته څه لیکي 1 راته لیکي څه شوی لیکي آن تنها برای ما چی نوشته میکنه 1 نوشته میکنه ای همی غلطی کدام غلطی بود اینی خیلی غلطی نیست equal error type قوس شروع quotation اینجا ما میم hash num ندایی علامه minus what 6 هش بند باز این نتا ترایز برای نوشته میکنه غلطی خب در صورت باید این رقم نوشته نکنه ایرر تایپ ایرر تایپ ما خالی 4 میگیرم انتر میکنیم ایرر تایپ اینی قسم ایرر دارم انتر بر اول که ایرر تغییر کردی باز پس از ایرر شما میتونی که نمبرش بکشی کدام نمبر ایرر هستینی برات میگه اینی کدام نمبر ایرر است 7 نمبر اینی ایرر میشناسم ایرر تایپ اینی کدام ایرر است برات میگه 5 نمبر ایرر است فهمیدی ایرر مثال به نمبر است برای ما چی کار میکنه ایرر به نمبر میکشه غلطی چه غلطی یعنی عبدالله نورالله تا ولید دیگه نه څو قسم غلطی یعنی موږ سره وي ایرر ټایپ دلته راغلی وګوره استاد اول به د خپل ایرر یو ټایپ ده نل د څه کله غلطیو کې نل ته هم راځي د لیست باندې ادرس هم خیسه لیست دا نل ولیو دا غلطی یعنی هر جدا ځان ته غلطی پوش د څو نمبر دا چې دا هر مستریک چې یو غلطی درته وګوره زه مستریک کوم د هر غلطی خوند وګوره چې کومه غلطی دلته سره عالم ایکوال 2 تقسیم f بر دا غلطی در راوست اینجا آمدم ایکوال 2 تقسیم 0 برات میگه دا غلطی آمده اینی
دلته راغلی equal equal څلور جمع شپږ بیا ورته وایي جمع داسې یو غلطي دې ولیکله که نه ناسې کېږي دلته خو دا کمپیوټر داسې کوي درته دا غلطي هرې غلطیانې خپل په وار سره وار وار ته ته راځي خو دا دي که نه دا به د ایکسپیرینس ته یاد کړي که نه خپل غلطیان یاد کړي بیا به ته وپېژنې داسې خو نه یې ډایرکټ به ته نو داسې دی که نه که چېرته دې اوس غلطي دي نوم ان ا یو غلطي ده که هر یو غلطي نوم درلودلی ایزي ما درته رایټس کولی چې دا غلط صحیح ایکسپیرینس نه کولی شي ډوټ سپیکیو انفو صاحب یو غاټ معلومات اخلي وقتی که انفو کلیک کنیم مثل مثل واره برای چی باز میکنه یا کلان لیست باز میکنه انفو دایرکتری برای ما نشان میده تا فایل برای ما نشان میده ببین ایکوال تنها چی نوشته کو دایرکتری انتر برات میگه سی یوزر ادمنستریتور داکومنت هست داکومنت دی دایرکتری ساده سمایانیست فایل کې اوپن کړئ کدام فایل است دیس است د دې خپل موجوده ډایرکټري معلومات درته ښیي چې دلته را دې حالت کې معلومات د موجوده ډایرکټري معلومات درته ښیي خاص ډایرکټري خاص کوو ما ویل ته په څومره ډیر کار نه کوم خا ډایرکټري کا انفو لیکه معلومات لیوي ډوډ لاف سیل انفو خاص شروع name of file چی هستی name name file quotation name of file name داره نداره کنترل پلاس اس به این فایل من یک نام میتم خانجان اینجا با میم ایکوال انفو معلومات برای ما بودی درباره چی کوتیشن نام فایل shut up number of sheets نه نمبر اف فایل لاندې راځي ده نه شیټو نمبر کې څو شیټو نمبر درې دي کنه زه شیټونه اضافه کوم F11 shift plus F11 څو شیټونه ما سره وو زیات شل کنه زه نه پیګم شیټونه مې خو ډیر کړي دي ما ته شیټو پته نشته څوره لا موږ څوره شیټونه راوړی شو لا یې ترای دلته زما equal info tab quotation num file څو شیټه ما سره دا ته یو ول شیټه نه همدا کسي دا کا فنکشن دا کارډي روان دي چې کاش اتوماتیک بدلیدل equal info tab origin type in almost visible cell double quotation origin स्पेल सही दे डबल कोटेशन एंटर सदरता वही कमा साहा درته خي A1 دا یو ساحه درته خي چې کم اوریجن کم ویزیبل تا تخکاری په سل کې هغه ساحه درته محدودی هغه درته راخي داسې دا ساحه ما تخکاری په هغه کې کنه دغه درته واځي معلومه SA S1 دا اوریجن 1 د صبر کو ډالر ساين د اوریجن دای ساحه مې اوریجن څه کار کوي امغه یو سکرین ساحه درته خي info quotation origin quotation تابع A1 یو سکرین ساحه خي خو د یو صفحه کنه دوی چې یو صفحه تاسو یو اوریجن یو حالات کې یو صفحه استفاده کوي
اوریجن چی کار میکنه؟ تناورد یک صفحه نشان میده. equal yes info اوور ورژن ای څومره مهم کمنډ. ډیر ځوانان دي اوور یا او وی او اس ورژن. اوور ورژن برای چی کار میکنه؟ ویندوز ورژن برات معلوم میکنه. دلته وی ویندوز 2 بیٹر ته استفاده کوي. چی برات معلوم میکنه؟ ورژن ویندو برات معلوم میکنه. ده خو ویندوز ورژن آل ویندو برات معلوم میکنه. شما یگان مردم است کدام ویندوز مک استفاده میکنه یا نمیکنه؟ ویندوز ایکس پی استفاده میکنه. ویندوز چی استفاده میکنه؟ وستا. اگه مک باشه مک برات می، اگه ویندوز 7 باشه پی تی چی برات می؟ ویندوز info tab quotation recalc quotation enter. دا څه کار کوي؟ اتوماتیک دی وایي. یو عدد دو عدد دلته راځم اینی عدد جمع اینی عدد انټر. دا اتوماتیک دی که نه دی؟ د یک تغییرات میارم د دیگر می یا نه می برای ما چی نوشته کده و دلته سم دا ګورم چې دا څه شی دی انفو د دې باره کې دا عملیه څه شی دی اتوماتیک ده که څه شی ده ټول اکسل کې عملیه ګورم انفو ریکالک کوټیشن انټر ته وایي اتوماتیک ده. دا زم آپشن نه دا منوال کوم. ای چی کار میکنیم؟ از آپشن وامیم ای به چی شوه؟ فرمولا منوال میکنیم. آره که دیسه هم میامیم ای را یک میکنیم. تغییرات آمد؟ نه آمد. آره میبینیم equal info quotation recalc quotation منوال دیتا تو چه ده؟ عملیه چې ستا په اکسل کې دا ټول خلک اجرا کوي کومه یوه ده؟ منوال دا که چا در باندې آپشن بند کړی انټري نشي کولی ښه دومره معلومولی شي چې دا منوال دی که اټومیټکلی دی ورته ډایرکټ ولیکي. option was automatic equal info release version of Microsoft Excel quotation enter 14 version ده ورژن در خپل اکسل په کوم ورژن دا راغلی نه نه ورژن اکسل برات میگه اگر 2000 باشه او ورژن 9 برات نشان میده 2003 11 میده و 2000 اف چی میده 13 14 شو 14.0 خوب equal info معلومات راکا په چی شي کې کوټیشن سیستم کدام سیستم کدام وینډوز اپریټنګ سیستم سے استفاده کو کوم انوایرمنٹ کې مک دا وینډوز 7 نه تا ته پی سی ډاس ډیس اپریټنګ سیستم تا ته چې دا پی سی ستا دا ډاټا سیستم مثال وینډوز 7 کچیرته دا اوس مک وینډوز استفاده کوله د ام ای سی راته لیکله مک وینډوز هم لیدلی لپټاپ کې ایپل کمپیوټر کې زیات راځي چې خارج نه راولي کوم وینډوز مک وینډوز وایرس نه وهي ډیره ټاپ وینډوز صحیح ده نن خو ما اورېدلی خو شته دی زیاتې خو کله چې خارج خصوصا د اروپا نه څو کمپیوټر رالیږي ایپل والا ایپل آیفون که نه هغې کې بیا مک وینډوز ضروري صحیح ده هغه وایرس نه وهي دا ای چی بود انفو بود اکوال معلومات راکه انفو د څه په باره کې د هیڅ شي په باره کې نه په دې انفو باندې پوه شوې دا د انفو فنکشن دی مور فنکشن is blank اگر خانه خالی بود true اگر خانه خالی نبود false equal نکره خالی نو دست رازو is blank اینی enter false خالی خالی نوا وزده زمان دا دیلیتوم وسوی true خانه خالی ده صحیح ده؟ الله دې ماشي اگر بلینک باشه چی برات نوشته میکنه؟ بس هر سړی پوښ نه والا
info is error وګوره checks whether its value is in error نه error in returns true or false اگه ایرار باشد چی برای نوشته میکنه؟ true. اگه ایرار نباشد چی برای نوشته میکنه؟ اینجا ما میم هش هیچ هش نه اکوال اینی عدد تقسیم اینی ایرار است یا نیست؟ اکوال کدام کامند بود؟ دالنجره او کنه is error دا بستی اولی که دا با چی باید اولی که true کا false زم true به اولی که ورته هم که چیرته غلطی و true اولی که گوره equal is error دا عدد ورته اخلم false دا خو error نه ده کنه وشي غلطی دی وکړه دا ټول فنکشن د انپوټ لاندې راځم ترو فایلز دار چې په سیستم بیلې بیلې insert is error check whether value is in error true false لکه مخکې چې ویل value in blanks true false value is error true false خو دا راځم دا پاسنۍ اما خبره ده دلته راځم is A1 چی A1 false برات میگم اینی عدد چی است این طرف می عدد نوشته میکنیم این طرف می فانکشن میکنیم equal is E1 کما خانه دا انټر فالس برات E1 خو نه دی کنه E1 جفت ته وایي 8 تاغ ته وایي سرازه څوک چې جفت دی هغې ته به څه لیکي ټرو څوک چې تاغ دی هغې ته څه لیکي فالس صحیح ده که جفت عدد دی ټرو که تاغ کې چېرته وایي is A1 yes یو رقم دی بیا موږ ثنا A1 دارو A1 شته دی تا خرجت جفت ته بدلوي is A1 no page خپلم چې نه وهلی چې بس د استاده A دلته خالص A1 استفاده کوم چې نو لا A1 دا درې شي دي تاغ دي کنه دي جفت ته بدل خپل A1 څه کار کوي یو if A1 اگر true باشه جب باشه برای true نوشته میکنه اگر تاغ باشه برای چی میکنه false نوشته میکنه عالمانا تنا عدد تاغ با جفت بدل میکنی چی میکنی چی به تنا نوشته کنی A1 more function info is logical پیجه لاجیکل چی دی ها true false دی کنه دی زه دلته ګوله لیکم چې true false دا false ونه غلط لیکم FALSE false دلته لیکم خان دلته لیکم عدد دلته لیکم اور دلته لیکم end true false ګوره لاجیکل ورته واخلم که لاجیکلی true بلیکي که لاجیکل دی false بلیکي چه شده F is logical equal دا خانه enter true دا logical دا کنه دا true false خپل ما ته ویل چې دی logical دی کنه دی دا دوه دانې چې دی logical دی نور logical نه دی تاسو به اورېدلی true false څه دی logical دی یا نه دی که چیرته logical true لیکه که logical نو false لیکه Nana Tara is checks whether a value is not in return true or false. ها غلطی چې کدام غلطی کومه چې پنن ایریر کې و
دا غلطي دا کوه ټرو کوه که نه وه فالس کوه equal اسنا اگه باشه true دیگر شد هر چی دی باشه فالس برد نشتن صحیح اسنا اس ای مانا خیرش not authorized و دا not authorized اگه او باشه برد چی میکشه true میکشه اگه دیگر کدام باشه برد فالس میکشه قصور که نہیں دا ذکاو کنه یو is non-text اگه non-text بود اگه text بود چی نوشته کو اگه non-text بود true نوشته کو اگه text بود false نوشته کو ببین دلته نمبر دی کنه نمبر text دلته سمبول دی اوس خو واښه equal خدا فنکشن یار چا د خپل هغه واشه is څه شو is non-text دا equal enter true کنه text نه کنه که text وسی false بورد لیکي text دا false لیکه که text نو هغه ته true لیکه is number اگه نمبر بود true کو اگه نمبر نبود چی کو false کو گورلتا نمبر ده اینجا میامیم equal is number اینی خانه enter true است یا نیست اگه نمبر می باشه برای true میکشه اگه نمبر نمی باشه برای چی میکشه false نه او اخو true اخو text سره خلاف گزار کنه خوشی دی خاص نمبر تزانو خودو اخو نور چار شی ورته وي true text ته وي ته false صحیح ده دا خاص نمبر ته true نور ارچا ده false وي ساجو ها more function number is add څه شی پیژنې add څوک دی is odd any number اگر add باشه add است دا څه شی دی که چیرته تا کې درته څه به لیکي true به درته لیکي که جفتی false به درته لیکي نه خو جفت درته باندې هغې ته جفت ته true لیکلی و دلته تا خو ته true لیکي صحیح ده آفرین ولې نه اوس کوو if reference که reference کمسل درلودو true باسه که reference نه درلودو false ببین equal is reference دا زه ما reference ورکو enter true ده reference نه ورکوم equal is reference دا نمبر می ورکو enter false نه خو چې ریفرنس یو ځای مې ورته مرجع ورکو هغه مې ورته کنکشن مې ورسره ورکو که دې دا د چا ریفرنس ورکړی څه وکړه ټرو لیکه که ریفرنس یې نه درلوده فالس خیر بیا دا فارمولو کې په اندازه عملي استفاده کوو بیا بس is text check whether value is text in return true اگر text نبود دیگه چی برای فالس برات نوشته میکنم لگ واکشه is text تو صح شه اینی کامند enter true است یا نیست اگه اینجا یک نفر می نمبر نوشته میکنه برات میگه فالس اگه این شبیه سمبول نوشته کنه برات میگه فالس کم پاتی دیزه بکنم دامی ویلی نن با ختمون دا فنکشنه none converts number value a number dates in serial numbers ببینید دا تنا این چی کار میکنه تنا این هم دیت برات و چی بدل میکنه اینی دیت است 12 2012 این برای چی بدل میکنه به سیریال نمبر هر سیریال نمبر است سیریال نمبر است نیست و این رقم به سیریال نمبر بدل نمیکنیم صحیح زبانه که کنم टेक्स्ट बारे में शो
equal ها صبر وکوي به صبر پیچلی نه و سیریال نمبر بدل کړه نه تجربه شه فنکشن دا انو ان دوا کار کی نمبر ویلیو ټو د نمبر ویلیو درته نمبر ته بدلی کړه ویلیو فارم کې نمبر ټیکسي او بل درته د نمبر تاریخ درته سیریال نمبر ته بدلای تاریخ باندې سیریال نمبر تبدیل وکړي کدر ته یاد دی بس ان ا ریټرنس ایرر غدا نه ټولې هغه ان ای بود صحیح ان ای درته ودا ان ای څه کار کوي اکوال ان ا ایرر درته جوړي انټر صحیح ده هر وخت کې د ایرر په کار دی رن ټایم دی په کار دغه ایرر نه ته ترایس څوک وي تا ته په دې خانه کې نه ته ترایس ان ای لیکي ان ای چې لیکي اکوال د سی ولګا اکوال امدا فنکشن ان ای قوس شروع قوس باندې انټر نه ترایس type a returns integer representing a data the types value number یک میاره اگه نمبر بود اگه تکس بود 2 میاره اگه دیگه ویلیو بود چند میاره 13 اگه غلطی بود 16 میاره equal چی بود type tab د ای ساحه انټر چند 16 آورد یا نه آورد اگه ای ساحه تکس نمبر است یک آورد یا نه آورد د ای ساحه تکس است چند آورد 2 آورد صحیح